مخلوق ہو ما خو محمد نہ دے پیدا کرے ادم ورتو ربا تاجی کله ز پیدا کم پرایت علی قوائم العرش ما د عرش پر وسر ولیدن مکتوبا یلیکل شوی لا اله الا الله محمد رسول الله الله ورته فرمایي او ادم سجد واغس او ربا ما وکتل چې کله استاد نوم سره متصل د محمدي مصطفی نوم لیکلو ما وی دا نوم دبل چانه شي کېده مگر د دې کائناتو عطا بقا د دې شخصیت د وجنه دا دی وجنه ما ربا ستانه د محمدي مصطفی په وسیله باندې دعا وغوښته رب ورته فرمایي صدقت یا آدم ادم تاریخ کیا ویل لولا خلقت محمدا ما خلقتك کما محمد نئے پیدا کرے ادم تمام نئے پیدا کرے میں عزیزانو کمن پیدائی د وجه د بابا آدم نہیں آدم کا پیدار ہے د وجه د محمدي مصطفی میں رب افسوس سره ویم عموما زمن په پښتنو کې شوق هغه د دلیل نشته دی دیته که یو عالم په منبر باندې کېناستو او دیته د حضرت یوسف علیه السلام قصه شروع کړه زمون پښتانه دا ډېر لوی عالم دی یعنی د واقعاتو نه دی متاثریت ډېر اختیاروي عزیزانو زمون کار دی د ختم نبوت دفاع کول زمون کار دی د ناموس صحابت دفاع کول زم کچا په غور سره زمال فاز واړو تاسو کې هم دغه نوجوان پشانتی یو غیور نوجوان را پاس ما تراغه ما ته مولانا صاحب الله می دې قسم ما پیزیش کال په بریل کې تیر کړی زده بریلیانو سره ناس پاسیم هغه چې کم دلایل ویل هغه چې کومه مسأله کوله لیکن پویده په خپل باندې نو اور تل څنګه ما ته مولانا صاحب هغه به موږ ته دقه د رحمان بابا شعر وایو د کم وضاحت چې ستا په بیان کې ما ته میلاو شو ما وی څه شعر درته وایو انو جوان را ته وایي مولانا صاحب ما ته دا شعر وایو صورت د محمد نو پیدا کړي برب نو دا دنیا وانه مطلب دا دی چې دا هر سال الله جل جلاله محمدی مصطفی د صورت د وجنه پیدا کړي دارسو محمدی مصطفی د وجنه پیدا دي عزیزانو زخپل موضوع عرض کوما اغه نوجوان ما ته مولانا صاحب کاش کی زما عمر امرب تعالی در کی مارتلنا دا سے ارزو بنکه من د خلکو نه دا ارزو نه غواړو د چانه پیسې نه غواړو د چانه مال نه غواړو من صرف دا غواړو چې تاسو عقیده محفوظه پاتې شي من صرف دا غواړو چې د محمدي مصطفی سره تاسو عشقي من صرف دا غواړو محمدي مصطفی پاکي د محمدي مصطفی د ژوند په مقصد پوه شي من صرف دا غواړو د کائنات بقا تاسو ته پته ولګي من صرف دا وایو د کائنات عطا تاسو ته پته ولګي زه خلاصه تاسو مخې ته خودل غواړم خلاصه باندې د الله فضل و کرم سره زما شیخ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حفظ الله هغه په دې باندې دو دلایل ذکر کړي د الله په فضل و کرم سره زما د حضرت د فیض نه ما په دې عقیده باندې جلیات باچاخیل کتاب الله ته منظور وا کله په منظر عام باندې راغې خطبات باچاخیل کا په منظر عام باندې راغې الله یقین وکي په دې یو عقیده باندې په دې دو الفاظ باندې ما د الله په فضل و کرم باندې 100 دلایل ذکر کړي صرف په یو لفظ باندې زمونږ د اهل سنت والجماعت علماء احناف دیوبند عقیده او نظریه دادا زه خلاصه ذکر کوم ابتدا کې تاسو خلاصه خپل ذهن ته واچوئ چې کله خلاصه تاسو په سمجھ کې رااله ټول بیان به تاسو په سمجھ کې راشي خلاصه تاسو سمجھ کې رانه بیا تاسو په ذهن او دماغو کې زموږ بیان هیڅ الفاظ ناراضي دیو دین زم په توجه سره زمونږ د اهل سنت والجماعت علماء احناف دیوبند عقیده دا عقیده قرآن نم ثابت دا عقیده دا حدیث محمدی مصطفی نم ثابت دا کائنات بقا دا محمدی مصطفی دا وجن دا کائنات عطا دا محمدی مصطفی دا وجن دا عطا دا بقا دا وجہ دا محمدی مصطفی دا ما آیات والوستم دولسم سفارہ سورت ہود آیات نمبر 7
اللہ جل جلالہ فرمائی والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ جل جلالہ اسماننا اللہ جل جلالہ ووان ازمکی پگو رزو کی پیدا کردی، وکان عرشہ علی الماء بدین مخید اللہ عرش اوگو باندیو دسر پار پیدا کردی، لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ جل جلالہ ددی وجن پیدا کردی تاسو توخی فتاسو کسوک احسن عملات فتاسو کسوک احسن عملات سورة الکہف اللہ فرمائی لنبلوہم دید پارا چمن تاسو توخایو ایہم احسن عملا کم یو احسن عملات اللہ جل جلالہ اٹول قرآن کی دا احسن عملات ذکر کئی اللہ جل جلالہ من پیدا کریو دسر پار پیدا کریو زسان نیا دوما زتاسو نیا دوما دا آدم نوالا تر ابد پوری سمر انسانیت چرازی اللہ دا پکم مقصد باندی پیدا کرده اللہ جل جلالہ زمکی اسمانونا پکم مقصد باندی پیدا کردی دا قرآن الفاظ تاسو توئی لیبلوکم ایکم احسن عملا دا تمام کائنات چی اللہ پیدا کردی دی دا پار پیدا کردی کہ من اگورو تم یو پتاسو کی احسن عملا دے اللہ جل جلالہ تمام کائنات بسر پار پیدا کردی خلاصہ دادا لنبلوکم ایکم احسن عملا کہ تم یو پتاسو کی احسن عملا دے اللہ جل جلالہ قرآن کی صرف دا احسن عملا ذکر کردے قرآن مجید کے دو الفاظ رازی عربی لغت کے دو الفاظ رازی یو احسن عملات یو اکثر عملات یو احسن عملات اکثر عملہ مطلب دا دے نسبتاً زیاد عمل دے لیکن نتیجے کم دا احسن عملہ مطلب دا دے نسبتاً عمل کم دے لیکن نتیجے زیاد دا شریعت کا مطلوب احسن عملہ دے شریعت کا مطلوب اکثر عملہ نہ دے احسن عملہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تفسیر معارف القرآن کی بدی آیات لاندیلی کی آسمان اور زمین کا پیدا کرنا خود کوئی مقصد نہیں تھا بلکہ ان کو عمل کرنے والی انسانوں کے لیے بنایا گیا تاکہ وہ ان چیزوں سے اپنا معاش کا فائدہ بھی حاصل کرے اور ان میں غور کر کے اپنے مالک اور رب کو پہچانے حاصل ہوا آسمان زمین کی پیدائش کا اصل مقصود انسان ہے بلکہ انسان میں بھی اہل ایمان ہے اور ان میں بھی وہ جو سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہو سارے بنی آدم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا ہمارا نبی ہے اس لیے یہ کہنا صحیح ہوا کہ تمام کائنات کے پیدا کرنے کا اصل مقصد رسول کریم کا وجود ہے حضرت مفتی شفیع سے لکھی باغد خلاصے نف معلومات کے راضی معلوم شوا دا کائنات عطا دا وجد محمدی مصطفیٰ ندا دا کائنات بقا دا وجد محمدی مصطفیٰ ندا دا کائنات عطا دا محمدی مصطفیٰ دا وجد زکدا زکا محمدی مصطفیٰ احسن عملہ دے باقی 1,24,000 انبیاء کرام اکثر عملہ دی مائی حسن عمل یا کثرت عمل کلچ سمجھ کے راغے مسئلہ با سمجھ کے راشی عمل کم دے لیکن نتیجے زیاد دا دا احسن عملہ دے عمل زیاد دے نتیجے کم دا دا اکثر عملہ دے نبی علیہ السلام نولان دی انبیاء گو رئی دا اللہ درگزیدہ پیغمبر نوح علیہ السلام چکن اخبر قوم تراغے 950 سال تبلیغ کر لے 950 سال تبلیغ پا بدلا کی صرف 15 کسان مسلمان شل نوح علیہ السلام اگرچہ اکثر عملہ دے محمدی مصطفیٰ درش کالت تبلیغ کر لے کلچ دنیا تراغے 40 سال پا عمر کی نبوت ملاو شو 63 سال عمر کی دنیا میں رحلت فرما شو محمدی مصطفیٰ درش کالت تبلیغ
کر دے بدرش کال تبلیغ پا بدلا کی 1,24,000 کسان صحابہ کرام جوڑ شوی دی زکا محمدی مصطفیٰ احسن و عمل آدھے یو طرف نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر دے 950 سال تبلیغ پا بدلا کی 85 کسان اسلام قبول کر دے دیم طرف محمدی مصطفیٰ درشکال تبلیغ کر دے درشکال تبلیغ پا بدلا کی محمدی مصطفیٰ 1,24,000 صحابہ کرام مسلمان شریف نوح علیہ السلام اکثر و عمل آدھے محمدی مصطفیٰ احسن و عمل آدھے زیر جملہ ما کستاسی ذوق تازی اللہ پل نبی تا 1,24,000 صحابہ کرام اور کلی دی اللہ پلیس مکتا کمو بیش 1,24,000 انبیاء اور کل دی نبی نمائندہ اللہ دے صحابی نمائندہ مصطفیٰ دے اللہ انسانیت دین ور کرے نبی پواسی توان دے نبی علیہ السلام قل امت دین ور کرے صحابی پواسی توان دے نمائندگان خدا 1,24,000 دی نمائندگان مصطفیٰ 1,24,000 دی دائے اساس اللہ محمدی مصطفیٰ تور کرے تشمرہ نمائندگان سمادی نمائندہ اللہ نبی دے نبی دے انسانیت او دا اللہ پدریان کی واسطہ نبی دے اللہ پلیس مکتا پلو انسانانو تا پلو بندگانو تا 1,24,000 انبیاء اور کردی بید محمدی مصطفیٰ داغد امت پدریان کی واسطہ صحابہ کرام دی اللہ پل نبی محمدی مصطفیٰ تا 1,24,000 صحابہ کرام اور کردی نمائندگان خدا 1,24,000 دی نمائندگان مصطفیٰ 1,24,000 دی سمرہ نمائندگان رب و زمادی دمرستان دی محمدی مصطفیٰ کستان بات سوٹ دا نمائندہ خدا دعویٰ کئی بی ایمان دے کستان صحابین بات سوک وعدہ کئی دا نمائندہ مصطفیٰ بی ایمان دے ذوق کتا سی اللہ پل نبی تا 1,24,000 صحابہ کرام اور کردی اللہ پر اس مکتا انسان او در اللہ پدریان کی واسطہ نبی دے 100 انبیاء دی 1,24,000 انبیاء دی دا نبی او دا امتی پدریان کی واسطہ صحابہ کرام دی دا محمدی مصطفیٰ صحابہ 1,24,000 1,24,000 نمبر 2 ما موضوع رس کولا یو اکثر و عمل آدھے نوح علیہ السلام اکثر و عمل آدھے دا نوح علیہ السلام دا 950 سال تبلیغ پا بدلا کی 85 کسان اسلام قبول کر دے دن تربتا محمدی مصطفیٰ دے دا 23 سال پا بدلا کی 1,24,000 صحابہ کرام و اسلام قبول کر دے نوح علیہ السلام اکثر و عمل آدھے محمدی مصطفیٰ احسن و عمل آدھے جامع الاحادیث امام سیوطی رحمہ اللہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 231 حدیث نمبر 9495 رسول اللہ فرمائی اہل الجنتی 120 صفحہ اہل جنت دا جنت والاوہ پورز دا قیامت سبنا جوڑی گی 120 صفحہ خلق با جنت تزی رسول اللہ فرمائی حاضی الامت منها 30 زماد امت با اتیاس سبنی نبی علیہ السلام فرمائی والناس سائر ذالکا باقی 40 سبنبا دا 1,24,000 انبیاء کرامی 1,24,000 انبیاء کرام نسبتاً زیاد دی لیکن نتیجتاً کم دی سلیخ سپنبا دا 1,24,000 صحابہ انبیاء کرام امت نے جنت تزی تنہا دا درشکالو دا محنت پسلسلہ کی دا محمدی مصطفیٰ دا امت نبا اتیاس سپن جنت تزی زکا محمدی مصطفیٰ اگرچہ زندگی کم دا لیکن احسن و عمل آدھے باقی 1,24,000
24,000 انبیاء نسبتاً زیاد دی لیکن اکثر و عملات دی سلویخ سپونا با جنت تزی دا درش کالو پا بدلا کی اتیا سپونا جنت تزی دا 1,24,000 زرگونو کلونو پا بدلا کی اتیا سپونا جنت تزی تنہا دا محمدی مصطفیٰ امت چا اتیا سپونا جنت تزی وجدادا باقی انبیاء اکثر و عملات دی تنہا محمدی مصطفیٰ احسن و عملات شریعت تا مطلوب احسن و عملات قرآن سوئی لیبلوکم ایکم احسن و عملا منگا گور پتاسو کسوک احسن و عملات شریعت تا مطلوب احسن و عملات شریعت تا مطلوب اکثر و عملات نرے محمدی مصطفیٰ احسن و عملات دی وجہ نسوک چی دا محمدی مصطفیٰ پا طریقہ روانی اغم احسن و عملات یو مثال در کوم جماعت سر منز دا محمدی مصطفیٰ طریقہ دا محمدی مصطفیٰ احسن و عملات یو کس جماعت سر منز کو یو منز پا 27 دے یو کس یوازی منز کو یو منز پا یو باندی دے وجہ دارا جماعت سر منز کول دا محمدی مصطفیٰ طریقہ دا محمدی مصطفیٰ احسن و عملات محمدی مصطفیٰ احسن و عملات یو کسان تا منزو کو 20 رکعت نپلی موکو دا اکثر و عملات یو کس دا جماعت سر منزو کو نپلی ونکو دا احسن و عملات وجدادا جماعت سر منز دا محمد طریقہ دا محمد احسن و عملات کم سڑے چی جماعت سر منز کئی اغم احسن و عملات شریعت تا مطلوب احسن و عملات شریعت تا مطلوب اکثر و عملات نرے یو مثال در کو دا نوجوانانو دا ذہن دا پار دا توجہ دا پار چی ذہن کی مسئلہ راش نکاح دا محمدی مصطفیٰ سنت دا منگی منو نکاح دا محمدی مصطفیٰ سنت دا او محمدی مصطفیٰ احسن و عملات یو کس نکاح ندا کری او یا رکات نپلی وکڑو دا اکثر و عملات نسبتاً او یا رکات نپل زیاد دی منگورت زیاد وایو اکثر و عملات اکثر و عملات مطلب دا دے عملی زیاد وکو یو کس نکاح کردا 2 رکات نپلی وکڑو دا 2 رکات نپل دا یو رکات نپلو نا بہتر دی نبی علیہ السلام فرمائل دی یو کس نکاح ندا کری اگر سڑی 11 رکات نپل وکڑو بل کس نکاح کردا اگر 2 رکات نپل وکڑو 2 رکات نپلو والا چی نکاح کردا دا بہتر دے دا 11 رکات نپلو والا نا دا 11 رکات نپلو والا اکثر و عملات 2 رکات نپلو والا احسن و عملات وجدادا محمد مصطفیٰ نکاح کری دا نکاح دا محمدی مصطفیٰ طریقہ دا محمدی مصطفیٰ احسن و عملات چاچی نکاح وکڑا اغم محمدی مصطفیٰ پا طریقہ لارو دا محمدی مصطفیٰ طریقہ احسن و عملات شریعت تا مطلوب احسن و عملات شریعت تا مطلوب اکثر و عملان دی شریعت تا مطلوب اکثر و عملان دی ایو مثال بل ملے سے دپارا درک زمان کو معاشرہ کی عمومی طور علماء تدیر بد کتیشی کن علم تدیر بد کتیشی حالانکہ علم دا محمد مصطفیٰ پا مسلح باندی ولال دی پکار دا چمنگ دیتا بد کتو پزے باندی خو گورو پکار دا چمنگ دیتا سپورٹ ورکو پکار دا چمنگ دا دی سود ریگو لیکن زمانگا غلطی دادا چمنگا ہر سیستا بخپل نظر باندی گورو او عموما غلطی دادا چمنگ تخپل ہر کار ٹک کاری او نو ہر سرات غلط کاری تاسیات ساتے امامت کول دا محمدی مصطفیٰ طریقہ دا محمدی مصطفیٰ احسن و عملات 50 مقتدیان پا امام پسی منس کئی دا عشاء ماخستان منس کئی دا ٹوٹل 200 رکاتون شو مخیط امام سلور رکاتون ورکو مقتدیانو چی نسبتاً وقتشی دا 50 مقتدیانو 200 رکاتون دی امام مخیط ولال دے امام سلور رکات وکلو نسبتاً دا مقتدیانو منس 200 رکات دے دیتا اکثر و عملاوی لیشی دا امام منس سلور رکات دے دیتا احسن و عملا منگوائیو مقتدیان اکثر و عملا دی امام احسن و عملا دے وجدادا امام دا محمدی مصطفیٰ پا مسلح ولال دے
یو مقتدی کور تراغه 200 رکعتونه نفلی وکړو سار جماعت تلالو د سار جماعت ادا کو دا مقتدی اکثر عملات ټول شپه 200 رکعتونه کړي امام د ماخستان د فرض نه بعد ودشو امام سحر را پاسې دو سحر فرض ادا کړو امام صرف فرض ادا کړو بیا منغوي امام احسن عملات وجدادا امام د محمدي مصطفی په مصلی ولال محمدي مصطفی احسن عملات چې محمدي مصطفی په مصلی ودریږي اغم احسن عملات اغم احسن عملات د امام د عظمت دومو جوابري مقتدی پېش پکې 250 رکعات نفل چې ادا کوي دا چا د وجنه ادا کوي د امام د وجنه ادا کوي که امام نو مقتدی ته چا خودل دا نوافل دي د نوافل طریقه دا ده چا به خودل چې د نوافل فضیلت دا ده چا به خودل د جماعت سره فرض کول فضیلت دا ده معلومه شو مقتدی عبادت د امام د وجنه کوي مقتدی عبادت د امام د وجنه کوي د دې مقتدی اجر بند کويږي امام ته بم ملاويږي زرسانه خبر په دلیل سره کومه ابي هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ نے روایت کی مشکات جلد نمبر اول صفحہ نمبر 32 کتاب العلم امام مسلم فقبل صحیح مسلم کے ابو ہریرہ دا روایت را نقل کی من دعا الى ہدن کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاسم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رسول اللہ فرمائے چاچے دا اللہ طرف تے سڑے راو بالو چاہتے مسئلہ خدا چاہتے دنوافل طریقہ خدا چاہتے تہجد طریقہ خدا اگر سڑی پہ عمل وکو اگر تمام اجر اصلیگی چاچے اور تخول دی دا تمام اللہ اگر نمر اجر ورکی دا کون کی پا عمل کی با کمے نرازی دا خودن کے عمل خودن کے تمام اللہ دا کون کی پشان اجر ورکی چاچے او گناہ تسوک راو بالو اگر سڑے پا گناہ کی ککڑ شو اگر گناہگار ککڑ تمام عذاب ملاوی گی آغمر گناہ ملاوی گی چاچی دی گناہ ترا بلل دے دتبم ملاوی گی بلال بن الحارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے رسول اللہ فرمائے من احیا سنتا من سنت قد امیتت بعدی چاچی زمائے سنت را جندے کو زمات مرگ نبات فإن له من الأجر مثل اجور من عمل بها چاہتے اخودو اگر شریفی عمل وکو اگر عمل کون کی طرح اجر ملاوی گی چاچی اور تخودل لے دتبم عمر اجر ملاوی گی کہ ان کی عمل کی بات کمی نرازی چاچی خود اللہ اگر تمام عمر اجر ملاوی گی من غیر این قس من اجورهم شیعہ لیواجنا امام ترمذی رحمہ اللہ دا روایت را نقل کر لے مائل امام سے دت خود اللہ بنابلو کی دمرہ اجر دے دشپے بمنس کی دمرہ اجر دے مقتدی 250 رکعت نفل ادا کرو 250 نفل آج ثواب ملاو شو مقتدی تا امام سے بخبل بستر دے دتم دا 250 رکعت نفلو اجر ملاو شو دا مختلف اجر کے کمی نرازی امام تم اجر ملاوی گی دی وجنا نبی علیہ السلام فرمائے لی دا عبید دا طولش پید عبادتنا عبید دا طولش پید عبادتنا تعلیم خوب بہتر دے وجدادا عبید تا عبادت چا خودل دے علیم ورطا خودل دے عبید طولش پا عبادت کئی دا چا دا وجنے کئی دا علیم دا وجنے کئی دا عبید پا عبادت کے کمی نرازی علیم تا اجر ملاوی دا عابد پا عبادت کم کمی نرازی علیم تم اجر ملاوی گی او زیوت پہ آسان مثال لکم عزیزان سازو سمجھ کی براشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال و مقابلت امت دا اعمال کی وطلی منسکل پرس شوے سوال دارے منسکل پرس شوے رے جواب دادے منز دا میراج پشپ پرس شوے رے سوال دادے میراج کنواقع شوے رے جواب دادے دا نبوت پہ ولسم کال باندے دا تائب دا واپسین بعد پرز منز محمدی مصطفیٰ دولس کالا کرے دے زمن یو بچے دا وہ کالو پا عمر کی پا منز باندی ودرے دو 80 سال پا عمر کی وپات شو زمن دی معشوم 73 سال فرض منس کر دے مقابلہ کی محمدی مصطفیٰ نبوت
یولسم کال باندې هغه ته فرض منځ میلاو شوی دی. محمدي مصطفی 12 کاله فرض منځ کړی دی. زما ستا بچی 73 سال فرض منځ کوي. سوال دا دی ماشوم 73 سال فرض منځ وکړو، محمدي مصطفی 12 سال فرض منځ کړی دی، کوم یو بهتر دی؟ ستا جواب بدای که دغه ماشوم ملین کلونه منځونه وکړي د محمدي مصطفی فرض منځ کې زیات دی. وجه دا ده ماشوم ته منځ د محمدي مصطفی نه میلاو شوی دی. که محمدي مصطفی نه دغه ماشوم ته به چا ښودل دا کلمه ده، دا قرآن دی، دا منځ دی، دا کلمه ده، دا قرآن دی، دا منځ دی. دویم جواب یې واوره د قیامت پورې چې څوک هم منځ کوي د محمدي مصطفی په کیسه ده د اجر به هم نه کمیږي. محمدي مصطفی ته به اجر هم میلاویږي، دا اجر بم نکمیږي. محمدي مصطفی ته بم دومره اجر میلاویږي. 100 کسان 100 ملین کسان په دنیا کې نن منځ کوي، 1 لاکھ کسان په دنیا کې نن منځ کوي. توجه شته؟ 1 لاکھ کسان په دنیا کې نن منځ کوي. د 1 لاکھ منځونو ثواب محمدي مصطفی ته میلاویږي، 1 لاکھ کسانو ته میلاویږي. د محمدي مصطفی ته مکمل اجر میلاویږي، 1 لاکھ کسانو ته اجر میلاویږي. د 1 لاکھ کسانو په اجر کې کمی ناراضي، محمدي مصطفی ته پورا اجر میلاویږي. وجه دا ده دا هر څه محمدي مصطفی ښودل. دویم مثال واورئ کله چې پورا قرآن نازل شو محمدي مصطفی پورا قرآن سوزل ختم کړی دی. هغه باندې چې کله قرآن نازل شو محمدي مصطفی د دنیا نه تللی. په دې زمانه کې حاجي صاحب د رمضان په میاشت کې 10 ځل ختم القرآن کوي، په عامه میاشت کې 10 ځل ختم القرآن کوي. په کال کې 12 میاشتې دي، 12 په 10 کې ضرب ورکا 120 ځل ختم القرآن کوي، 120 ځل ختم القرآن کوي. حاجی صاحب 120 ځل ختم القرآن ثواب اول محمدي مصطفی ترسي. وجه دا ده قرآن محمدي مصطفی ښودل دی، بیا حاجي صاحب ترسي. د محمدي مصطفی په اجر کې کمی نه راځي، د حاجي صاحب په ثواب کې کمی نه راځي. په دنیا کې لکونه کرونونه خلک قرآن تلاوت کوي. په یو ورځ کې مثلا 1 ملین ختمونه وشول، هر کس قرآن ختم کو، هر کس ته د یو قرآن اجر میلاو شو. محمدي مصطفی ته د 1 ملین قرآنونو اجر میلاو شو. وجه دا ده 1 ملین خلکو ته قرآن د محمدي مصطفی ته وجه میلاو شوی دی، خلکو په اجر کې کمی رانغی. محمدي مصطفی صلی الله علیه وسلم اجر کزلی کم زما قلم به ختم شي، زما کتاب به ډک شي، زما نصر به ختم شي، زما لاسونه به ستړي شي، زما ذهن به ګوټه شي، لیکن د محمدي مصطفی اجر ته نه رسي. وجه دا ده د هر څه محمدي مصطفی ښودل. وجه دا ده هر څه محمدي مصطفی ښودل دي. رسول الله څو عمرې کړي، یو حج یې کړی، لیکن په دې زمانه کې یو سړی 50 حجونه کوي، د محمدي مصطفی اجر ته نه رسي. وجه دا ده دا 50 حجونه د محمدي مصطفی د وجې نه کېږي. 10 لاکه خلک په یو کال کې حجونه کوي، په 10 لاکو کې هر یو ته د حج ثواب میلاویږي. محمدي مصطفی ته د 10 لاک حجونه ثواب میلاویږي. وجه دا ده محمدي مصطفی ښودل دي، دا محمدي مصطفی ښودل دي. کله کونه خلک عمرې کوي د محمدي مصطفی د وجې نه، کله کونه خلک حجونه کوي د محمدي مصطفی د وجې نه. روژه په 2م کال د هجرت فرض شوې، رسول الله ټولې 10 کاله روژې نیول دي. ما او تا 15 کلونه روژې نیسو، زما او ستا 15 کاله روژه د محمدي مصطفی علیه الصلاة والسلام د وجې نه ده. دې وجې نه په دې 15 کاله روژه کې د محمدي مصطفی حصه ده. وجه دا ده که محمدي مصطفی نه روژه به نه وه، زه او ته چې روژه نیسو دا روژه د محمدي مصطفی د وجې نه ده، دا محمدي مصطفی ښودل ده. دې وجې نه د محمدي مصطفی اجر دی. که هر عبادت کې د محمدي مصطفی حصه ده، په هر عبادت کې د محمدي مصطفی حصه ده. مارز دا کړ چې امام صاحب احسن عملات اگر که مقتدی ټول شپه نوافل کوي، لیکن مقتدی د امام په مقابله کې اکثر عملات امام احسن عملات. وجه دا ده مقتدی ته چا ښودل دي دا حج دی، دا روژه ده، دا زکات دی، دا منځ دی، دا عبادت دی، امام ښودل دي.
یہ ضابطہ درتے ہیں ضابطہ یاد رکھیں منگا دعوائی کن لیبلوکم ایوکم احسن عملا اللہ و امازمہ کے اسمانینا تمام کائنات دیو جن پیدا کر دی کائنات میں عطا کر دی ماچی کما عقیدہ مخ کی پیش دا کائنات تو عطا دا دیو جن را زو خائم تاسو تاسو کی سوک احسن عملا دے وما در تصابیت کرے چی احسن عملا محمد مصطفیٰ دے زمانگ ضابطہ یاد ہے کہ بیابت تطول خبر سمجھ کے راشی کافر کدیر عمل وکی دیو ادنا مسلمان معمولی عمل تنرسی تمام کافر چی دیر عملی نوکی داغ کافران اگرچہ اکثر و عملادی لیکن یو ادنا مسلمان چی معمولی عمل وکی داغ ادنا مسلمان دطول کافر پا مقابلہ کی احسن و عملاد عوام کدیر عمل وکی داغ تمام مسلمانان عوام مسلمانان کدیر عمل وکی دا تمام مسلمانان دیو ادنا علم پا مقابلہ کی اکثر و عملادی ادنا علم دطول مسلمانان پا مقابلہ کی احسن و عملاد علماء کدیر عمل وکی دا تمام علماء دیو ادنا صحابی پا مقابلہ کی اکثر و عملادی ادنا صحابی دطول علماء پا مقابلہ کی احسن و عملاد صحابہ کدیر عمل وکی دا تمام صحابہ دیو نبی پا مقابلہ کی اکثر و عملادی نبی دا طول صحابہ پا مقابلہ کی اکثر و عملاد 1,24,000 انبیاء را جمع کا تمام انبیاء دا محمدی مصطفیٰ پا مقابلہ کی اکثر و عملادی تنہا محمدی مصطفیٰ دا تمام انبیاء پا مقابلہ کی احسن و عملاد احسن و عملاد اللہ جل جلالہ کائنات عطا کری دی دا پار دی کہ احسن و عملاو گورو تمام انبیاء را جمع کا تمام ملائک را جمع کا دا اکثر و عملادی تنہا محمدی مصطفیٰ احسن و عملادی تنہا محمدی مصطفیٰ اکثر و عملاد رسول اللہ فرمائی لا تسبو اصحابی زما صحابہ تر رتبت موائے لو انفق احدکم مثل احد صحابہ کبتاسو کی اوکس دا احد دغر مطابق صدقور کی سرور کی ما بلغ مد احدهم او نصیبہ زمان صحابی یوم موٹی صدقیتا نرسی رسول اللہ فرمائی زما صحابہ تکنزل مکوئی کتاسو دا احد دا غر مطابق صدقہ سرور کئی زمان صحابی اموٹی خرچ تا نرسی وجدارا صحابی احسن و عملاد منگا اکثر و عملائیو کاش فقط ہوتا تو میں 1000 مثال بیان کرتا مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب اغلی کلی بخبل تفسیر معارف القرآن کے دا احسن و عملنا مراد محمدی مصطفیٰ دے کائنات و عطا دا وجد احسن و عملان دا احسن و عملہ محمدی مصطفیٰ دے معلوم شوا دا کائنات و عطا دا محمدی مصطفیٰ دا وجد دا کائنات و عطا دا محمدی مصطفیٰ دا وجن دا آج کی چدا تاسو ذہن تاچیل استاسو ذہن کرات لے زماسی نمن خلولے استاسو ذہن ترا مسئلی لی دے ما بدرا چیل لی لیکن افسوس دا دے افسوس خبر دا دے ذوق پمن کی نشتا دا دین درد زمن تزلون کی نشتا دا محمدی مصطفیٰ محبت زمن زلون کی نشتا دی وجن من لمزن را کی دلائی ماذا عقیدت دو جزء پیش کری کدا کائنات و عطادا وجد محمدی مصطفیٰ ندا کدا کائنات و بقادا وجد محمدی مصطفیٰ ندا ماذا دا کائنات و بقام دا محمدی مصطفیٰ دا وجد ندا کائنات کا اللہ باقی پریخی دی وجد پریخی دی محمدی مصطفیٰ موجود دے آدم علیہ السلام پبارک رازی کلچ آدم علیہ السلام نا خطا وشوا آدم در ابن دعا و غفتلا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین دعا قرآن را نقل کردا دیم دعا حدیث آدم کی را نقل دا علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ پپل کتاب کی نقل کی آدم علیہ السلام دعا وکڑا یا ربی انی اسألوک بحق محمد ربا زستاند محمدی مصطفیٰ پا وسیلہ دعا غوانم اللہ اور فرمائی یا آدم کئی پارا
عرفت محمدا ادمتا محمد سنگ بھی جان دو ولم اخلقه ما خو محمد نہ پیدا کرے ادم اور تو ربا تاجی کے نظر پیدا کم فرائت علی قوائم العرش ما عرش پر وسر ولدن مکتوبا یلیکل شوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اور فرمائی اے آدم سجد واغس اے ربا ما قتل چکن استاد نمسرا متصل دا محمدی مصطفیٰ نم نکلو ماویے دانون دبل چانشی کے دے مگر ددی کائناتو عطا بقا ددی شخصیت توجنہ دا بے وجنہ ماربا ستانہ دا محمدی مصطفیٰ وسیلہ باندی دعا غختا رب اور فرمائی صدقت یا آدم آدم التارش کیا ہوئے لولا خلقت محمدا ما خلقتکا کما محمد نئے پیدا کرے آدم تمامی نئے پیدا کرے میں عزیزانو کمن پیدائی دوجد بابا آدم نہیں آدم کا پیدارے دوجد محمدی مصطفیٰ میں آدم دوجد محمدی مصطفیٰ نے پیدارے دوے مورا قرآن کے اللہ فرمائی کفار رال دکابی سنن ازدی ودری دل وی فرمائل ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء کچرتدا نبی محمدی مصطفیٰ حقی فمن باندی کانی راورا او اتنا بعذاب علیم ربا فمن باندی عذاب راولا کافرو دکابی پخواکی دعا کی کہ محمدی مصطفیٰ حق دے عذاب دراشی اللہ جواب اور کئی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم ترسوچ تپدی کی موجودی محمد عذاب نراسی مائی کائنات کباقری دا محمدی مصطفیٰ دوجی کافری زیو عرص کوما ستاسو سوال بران قل کوم زمات جواب آو رئی ستاسو سوال دارے نبی پا مکہ کی دے کلچ مکین مدینی تلال بیا عذاب مکی والا باندر اطلے پکارو زمات جواب دارے انت بیہم رب کرنا فرمائے اللہ ترسوچی تپدی کی انت بیہم مطلب دارے ترسوچی تپا عربو کی عذاب بنرازی ستا سوال دارے نبی میں رات تتلے وس عذاب رات لے پکار دی جواب آورا انت بیہم مطلب دادے ترسوچی تپدی کی موجود ہے عذاب بنرازی ستا سوال دادے نبی دے دنیا نتلے قبر تتلے عذاب رات لے پکار دی جواب دادے انت بیہم مطلب دادے ترسوچی تپا دائرہ نبوت کی ہمائی وارئی تسوق دپارے وارئی دائرہ نبوت کے عذاب نرازی نوح علیہ السلام دائرہ نبوت نبہر شو جوتی خربان دی کشتے ودری دا قوم حلاک شو شعیب علیہ السلام دمدین دائرہ نبوت نا بہر توتو قوم حلاک شو لوط علیہ السلام دا صدوم دا دائرہ نبوتو دا دائرہ نبوت نبہر شو قوم حلاک شو موسیٰ علیہ السلام دائرہ نبوت مصرو دا مصر نبہر شو قوم حلاک شو عیسیٰ علیہ السلام دائرہ نبوت بیت المقدس نا جون دے اسمان توچت شو قوم حلاک شو دا محمد دائرہ نبوت کمزیرے محمدی مصطفیٰ صرف دا مکی نبی ندے محمدی مصطفیٰ صرف دا مدینی نبی ندے محمدی مصطفیٰ صرف دا عرب نبی ندے محمدی مصطفیٰ صرف دا عجم نبی ندے محمدی مصطفیٰ صرف دا عرش نبی ندے محمدی مصطفیٰ صرف دا پرش نبی ندے محمدی مصطفیٰ دا پرشنا عرشنا اخبا دیخوا شمالنا جنوبنا مشرقنا مغربنا دا تمام شیزون نبی دے محمدی مصطفیٰ دا عرش نبی دے محمدی مصطفیٰ دا پرش نبی دے محمدی مصطفیٰ دا مکی نبی دے محمدی مصطفیٰ دا مدینی نبی دے محمدی مصطفیٰ دا عجم نبی دے محمدی مصطفیٰ دا عرب نبی دے انت بیہم مطلب دارے شمال نے جنوب پورے دا ہر شیز زمان نبی نبی دے تردی پورے دا کم سیز رب رب دے دا ہر آغا سیز زمان نبی نبی دے کتب عرش کتب پرش اللہ عذاب نہ ہوئی